ټرمپ اسلامي امارت ته د پاتې شوو امریکایي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو ګواښ وکړ، خو اسلامي امارت ته یو مهم شرط هم وړاندې کړ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د 2015 زیږدیز کال د جنورۍ پر 20 د امریکا ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې وینا کې اعلان وکړ چې له اسلامي امارت څخه به د هغو میلیارډونو ډالرو پوځي اوزارو او وسلو بیرته اخیستلو لپاره هڅې وکړي چې د 2021 زیږدیز کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي وو. ټرمپ چې ټاکل شوی و پرون د امریکا د 40م ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په خپلې وینا کې د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې پر کړنو سختې نیوکې وکړي. هغه ویلي چې د بایدن د ادارې بې پروا چلند اسلامي امارت ته د وسلو یوه لویه زیرمه پرېښوده چې د ده په وینا زموږ دښمنان یې پیاوړي کړل. ټرمپ ډیره کړه موږ به اسلامي امارت ته هیڅ ډول مرسته ورنه کړو، خو دا چې زموږ پوځي اوزار او تجهیزات بیرته راته وسپاري. د اسلامي امارت د مرکچي پلاوي یو غړي عباس ستانکزي ویلي ټرمپ له وړاندې د دې تجهیزاتو او باګرام هوایي اډې پرېښودو له کبله سخت ناراضه ښکاري، خو اسلامي امارت لا په دې اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پریکړې نیوکه وکړه او هغه یې د ګډ وډ مدیریت مسؤل وباله. هغوی زموږ ټول څه اسلامي امارت ته پرېښودل، زموږ د وسلو یوه مهمه برخه اوس د هغوی په واک کې ده. ټرمپ ژمنه وکړه چې د خپلې ادارې پر مهال به په افغانستان کې د پاتې شوو امریکایي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو لپاره جدي هڅې وکړي او د اسلامي امارت پر وړاندې به سخت دریځ خپل کړي. دا څرګندونې په داسې مهال کې کیږي چې ټرمپ د خپل ادارې د راتلونکو لومړیتوبونو په اړه خبرې کولې. دا به روښانه شي چې نوموړی د دې ګواښ د عملي کولو لپاره څه ګامونه پورته کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.